أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې د کفارو بیرغ د شرحبیل ابن هاشم العبدري زوی پورته کړ. دا هم قزمان ووژي. دغه 10 نفره چې ټوله د بني عبدالدار څخه و او بیرغ یې پورته کاوه، اول تر اخره ووژل سو. اوس په بني عبدالدار کې داسې څوک نسو پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د دوی د کورنۍ یو حبشي مریی چې نوم یې ثواب را د مخه سو او بیرغ یې پورته کړي. او دې مریی داسې ثبات او شجاعت ښکارا کړي چې تر خپل بادارانو هغه چې د مخه ووژل سو ډېر لوړ سو. تر هغه یې بیرغ لوړ نیولې وو او جنگ یې کاوه چې دواړه لاسونه یې پرې سو. د لاسو تر پرې کېدو وروسته پر بیرغ پریوتی. بیرغ یې په غاړه او ځګر نیولې وو. نه غوښته چې بیرغ کښته سي تر څو چې ووژل سو. پس له دغه څخه چې دغه مریی ووژل سو، د کفارو بیرغ پر ځمکه ولوېدی او داسې څوک نه و پاته چې بیرغ پورته کړي. نو د کفارو بیرغ لوېدلی پاته سو. دغه د کفارو د بیرغ د جنگ په وخت کې د کفارو مشرانو سره وویل، که جنگ پر دغه قسم روان وي زموږ شکست حتمی دی. موږ باید مسلمانان په بل شي مشغوله کو. فیصله یې پر دې وسوه ویل څرنګه چې دوی زموږ پر بیرغ حمله کوي، موږ به هم د دوی پر بیرغ حمله شروع کو. نو یې یو ډله جوړ کړه او پر مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ چې د مسلمانانو بیرغ ورسره دی حمله شروع کړه. نو په میدان کې دوه مهم جنگونه شروع دي، چې یو جنگ د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دی او بل جنگ د مسلمانانو د بیرغ پر شاوخوا دی. خو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ثابت او قائم پر خپل ځای ولاړ دی. مسلمانان د دغه دفاع کوي. په دغه وخت کې چې د جنگ شدت د کفارو د بیرغ پر شاوخوا دوام لري، هلته د میدان جنگ په نورو ټولو نقطو کې هم ترخه جنگونه روان دي. د مسلمانانو پر زړه او بدنو ایمانی تجلی غالب وي او د کفارو د لشکر په صفو داسې ورننوتل لکه د اوبو سیلونه چې په شیلو کې ځغلي. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې سر یې په سره دسمال تړلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره په لاس کې و، دا یې ټینګ عزم او قوي اراده کړې و چې دغه توري حق ادا کړي. په جنگ داسې شروع وکړه چې د کفارو په لشکر ورننوتی او هر مشرک چې په مخ ورځي وښني. د کفارو د لشکر صفونه یو په بل پسې نړوي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ وایي، کوم وخت چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه توره وغوښته او ما ته را نکړه، زما په زړه کې یو څه نا امیدي پیدا شوه او د ځان سره مې وویل، زه د صفیه او د صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زویم او د قریشو څخه یم. زه تر ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د مخه ورولار سوم او توره مې ځنی وغوښته، خو ما ته را نکړه او دته ورکړه. نو په والله زبه په ابو دجانه پسې ګورم چې دای څه کوي. په پسې يم. ابو دجانه خو اول هغه سر دسمال راوېستی او سر یې په وتړي. انصار وویل ابو دجانه د مرګ دسمال راوېستی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د دشمن پر طرف ورهیسو او دغه شعرونه یې ویل، انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ان لا اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول. نو هر څوک چې د مشرکانو څخه په مخ ورتلی هغه وجي. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ وایي، په کفارو کې یو ډېر جنگي سړی وو
چې زموږ یو زخمی نه پریښاوه مګر ژر به هغه ته ځان ورورساوه. او اوس دغه دوه چې یو ابو دجانه دی او بل دغه مشرک دی په میدان جنگ کې یو بل ته سره ورنږدې کیږي. ما و الله عزوجل ته دعا وکړه چې دوی سره مخامخ شي. څو هغه چې دوی دوه سره مخ په مخ شو. اول مشرک د توري واری پر وکی، ابو دجانه د هغه واری په خپل سپر سره وګرځاوه او بیا ابو دجانه تور پر پورته کړه. داسې سخت یې ووهه چې په دغه اول واری ووجي. بیا نو ابو دجانه د کفارو په صفونه نوتی ترڅو چې هغه د شذو و مشري او قومندان ته ورسېدي. تاسو په هیڅ چې شذ همیشه د لشکر تر شاوي، یعنی ابو دجانه رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ او وهلو کې د کفارو تر لشکر ووتی. ابو دجانه نه دی خبر چې دا شذ دي. ابو دجانه وایي یو انسان می ولیدي چې د خلق مخانه په مونږه چ ورترل. زه ورته ودرېدم. کوم وخت چې می تور پر پورته کړه چیغه کړه، کمی قتل هغه شذ و. نو می د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دې مکرمه وبلل چې شذ په وهم. برته می لاس را وګرځاو. ورونو هغه شذ هند بنت عتبه د ابو سفیان زوجه و. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وایي ما ابو دجانه ولیدي چې تور د هند بنت عتبه پر سر پورته کړه او برته لاس کښته کی وې نه وهل. ما د ځان سره وویل چې الله او رسول الله پوهیږي چې ولې ونه وهل. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تور حق ور ادا کړ. دونه کفار یې په هغه تور ووهل چې واقعا هم تور د ډیر وهلو څخه کجاسوه. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې ابو دجانه تور واخسته نو ما دا نیت وکړ چې زه باید د معلومات وکم چې دوی څه کوي، آیا رښتیا د توري حق ادا کوي کیا. نو می کوشش کاوه چې په جنگ کې د پر شاوخوا یم چې وینم چې دوی څه کوي. او ابو دجانه هم په اوسپنه پټ او پوښلیو، یعنی خول او زغره اغوستي و، مخ یې نه معلومه دي. نو کعب ابن مالک وایي ابو دجانه په دغه جنگ کې د یو کافر سره په وهلو اخته و. د جنگ په مابین کې کافر په دې پوسو چې وژني. نو کافر چې پر آس پور وو ځنی وتښتدي. الا یکړه ځکه مرګ په سترګو ولیدي. ابو دجانه تر شا په پسې دی تور یې پورته کړه، کافر یې پر سر پووه. د ابو دجانه د ډیره قوته کافر دوه ځای سو او تور د هغه تر آس ورسېده. کافر د آس څخه دوه حصے ولويدي. کعب رضی الله تعالی عنہ وایي ابو دجانه د خپل مخ څخه خول پورته کوي او ماته وکتل. ویل څنګه بوله یا کعب زه ابو دجانه یم. دا د احد په ورځ د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د جنگ یو نمونه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توري حق یې څنګه ادا کړ. او حمزه رضی الله تعالی عنہ هم د زمری پر قسم جنگ کاوه. د دشمن د لشکر په مابین کې ولاړ دي، داسې وهل او حمله کوي چې مثل یې نه دی لیدل شوی. د کفارو پهلوانان د مخه څخه داسې زغلي لکه د زورور باسخه چې د درختو بلګونه زغلي. سره د هغه چې د بیرغ اخیستونکو په وجلو کې برخه واخیسته، خو د کفارو په نورو پهلوانانو یې هم داسې کارونه وکړه چې چا په چا نه دي کړي. ترڅو چې په داسې حال کې په شهادت ورسېدي چې د جنگیالو پهلوانانو په مقدمه کې وو. مګر هو حمزه رضی الله تعالی عنہ داسې ونه وجل سو لکه پهلوانان چې په میدان جنگ کې مخ په مخ وجل کیږي، بلکې داسې په خیانت سره د شاده طرفه ووجل سو لکه پر هغه نامتو قهرمانانو چې په تاریخیو کې د شاده طرفه حمله کیږي. د حمزه رضی الله تعالی عنہ قاتل وحشی ابن حرب وایي زه د جبیر ابن مطعم رایوم. هغه مطعم چې اکایه د بدر په ورځ د مسلمانانو د طرفه وجل سوی وو. کوم وخت چې قریش د احد و جنگ ته تله، جبیر ماته وویل کتا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حمزه زما د اکا په عوض کې ووجي ته آزاد یې. وحشی وایي زه چې یو حبشي ځوانوم او په نظام داسې بشتل کول چې ډېر لږ بزماواري خطا کېدی، نو می دا سودا قبول کړه او احد ته د خپل ازادۍ لپاره راووتم.
اوس چې دوه لښکره سره مخامخ او یو ځای سو نو زه د جنگ و میدان ته د حمزه د وژلو د پاره ور داخل سو او په هغه پسې ګورم کوم وخت چې مې د خلکو په مابین کې ولیدي لکه هغه قوي اوش چې خلک یوې او بلې خواته چپکوي. ورونو دا د وحشي وینا ده، زه نقلوم کنه زه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ په باره کې داسې مثالونه نسم ویلای او په هغه کتاب کې چې زه دغه بحث ځینې را نقلوم هم عینا دغه الفاظ لیکلي و. نو وحشي وایي هیڅ شی مخته نسوای درېدلی، وایي په والله ما د ده دپاره ځان تیاراوه او دی مې پکار نو به د یوې درختې یا یوې ډبرې تر شا پټ کېدم چې ما ته رانږدې سي او وارې پر وکم. په دغه وخت کې سباح ابن عبدالعزا تر ما ور د مخه سو. حمزه رضی الله تعالی عنہ چې هغه ولیدي ویل را د مخه سه یبنه مقطعه البذور، ځکه دغه سباح مور کوچنیان سنتول. وحشي وایي سباح ابن عبدالعزا یې داسې ووهه لکه سر چې په خپله په حواسو. وحشي وایي خپل نیزه مې څو واره وشورول چې د خپل نشانه څخه مې ښه اطمینان حاصل کړي نو مې پر ور وغورځول. نیزه د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ په شان نوتل او تر نس یې ووته، خو حمزه رضی الله تعالی عنہ نه ولوېدی. نیزه په نس کې ده خو بیا هم غزار نسو، مخ یې راواړاوه او زما پر طرف را رهیسو. وحشي وایي ما خپل مرګ ولیدی، نیزه تر نس وتلې ده او دی زما پر طرف را رهیدی. وایي پوه سوم چې اوس نو ما وژني او په بیره کې سوم. کوم وخت چې ما ته رانږدې سو غزار سو. ما هم تر یو څه وخت انتظار ورته وکړ چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی. ورغلم هغه خپل نیزه مې واخیسته او د جنگ میدان مې پرېښاوه، ځکه زما د بل چا سره کار نه و. زما ازادي د حمزه رضی الله تعالی عنہ په وجلو پورې تړلې و او هغه کار به وکړي او دای مې د دې لپاره ووجي چې زه آزاد سم. او کوم وخت چې مکه مکرمه ته ولاړو زما مالک زه آزاد کړم. سیدنا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا د مسلمانانو د میدان جنگ مشهور قهرمان په دغه طریقه سره شهید کړل. انا لله و انا الیه راجعون. دغه لوی تاوانه او شدید خساره سره چې د اسد الله او اسد رسول الله حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ په وجلو مسلمانانو ته ورسېده، بیا هم مسلمانان پر ټول میدان جنگ مسلط و. ابو بکر، عمر ابن الخطاب، علي ابن ابي طالب، زبير ابن العوام، مصعب ابن عمير، طلحه ابن عبيد الله، عبد الله ابن جحش، سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده، سعد ابن ربيع، انس ابن نضر رضي الله تعالى عنهم اجمعين او نورو د دوی په مثل اصحاب کرامو داسې جنگ کاوه چې د مشرکانو عزم یې ورمات کی او اوږې یې رېږدېدلې. د احد د ورځې د اسلامي قهرمانانو څخه یو هم حنظله دی. حنظله رضی الله تعالی عنہ د هغه ابو عامر الفاسق زوی دی چې لږ مخکې بیان درته وسو. حنظله په دغه شپو کې تازه واده کړی و. د شنبه په ورځ سهار چې د جنگ ژغ او نارې واورېدې د خپل ښځې د غېږې څخه ووتی او فورا د جهاد پر طرف رهیسو. کوم وخت چې میدان جنگ ته ورسېدی د مشرکانو د لشکر پر طرف رهیسو. د مشرکانو د لشکر په صفو او قطارو کې په جنگ کولو رهیدي ترڅو د کفارو مشر ابو سفیان ته ځان ورساوه. قریب و چې ابو سفیان ووجني، خو الله عز وجل د هغه تر وجلو د مخه شهادت د په نصیب کړی وو. پر ابو سفیان یې تر پورته کړ. اوس چې وهیه شداد ابن الاسود کافر پر د واری وکي او د په شهادت ورساوه. لږ ورسته یا د جنگ تر تمامېدو ورسته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک جسد ولیدي نو یې و فرمایل ستاسو دغه ملګری ته ملائکه غسل ورکوي، تاسو د معلومات وکي چې ودته څه پېښو. نو یې د شذ څخه پوښتنه وکړه. هغه ویل د په دغه شپه کې یو ځای کېدک وکړه او د جهاد ژغ چې واوریدي بیل غسل کول ور ووتی. او په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودته قتل
مخ یې ځنی واړاوه. صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ولې دې مخ ځنی واړاوه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د سره دوه زوجې د حور العين ورسره دي. سبحان الله. په څو لحظو کې شهادت او بیا جنت په نصیب سو. دا د جهاد فی سبیل الله برکت دی چې هر څونه ګناهکار انسان په څو لحظو کې جنت ته رسوي. دا د الله جل جلاله سره بیع او معامله ده. هغه د غشو وشتونکو ډله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه کوچنی غره کښینولې و، هغه د جنگ په اداره او د مسلمانانو د لشکر په ګټه کې ډیره فعاله او مثبته حصه درلوده. د مشرکانو د لشکر د سپرو ټولي چې مشر او قومندان خالد ابن ولید او ابو عامر الفاسق معاون وو، درې واره شدید حمله وکړه چې د اسلامي لشکر دغه چپه طرف مات کی او د شاده طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي چې په دې ډول سره د مسلمانانو د لشکر په سپو کې بلبله او بے نظمی راولي او د کفارو د لشکر په مابین کې محاصره سي. مګر د هغه غشو وشتونکو د غشو په وشتلو په واسطه د دوی دغه درې حمله ناکام شوه او دوی به مجبور شوه چې پر شا ولاړ شي چې دا د غشو وشتونکو هغه اساسي وظیفه و. د جنگ ژرنده پر دغه قسم ګرځیده چې دغه کوچنی اسلامي لشکر د جنگ پر ټوله میدان مسلط و، ترڅو چې د مشرکانو د جنگي پهلوانانو عزم او همت مات شو. د کامیابی امیدونه وشکېده. د مشرکانو صفونه د مخ او شا د چپه او راسته طرفو څخه سره پاشل کېده. داسې معلومه ده لکه 3000 مشرکان چې د 10000 مسلمانانو سره جنگيږي، نه د 200 سره. او مسلمانان ډیر شجاع او د کامیابی د یقین سره ښکارا کېده. پس له هغه څخه چې مشرکانو خپل اخرنی کوششونه د مسلمانانو د هجوم او حملو د بندولو لپاره وکړه، بیا یې هم د عجز او ناامیدۍ احساس کاوه. همت یې تر داسې اندازې کښته او مات شو چې یو د جرأت او دلاوري نسوای کولای چې هغه خپل لویدلې بیرغ ته دی ورنږدې شي، کم چې د ثواب تر وجلو ورسته ولويدي. هیڅ نسوای کولای چې دغه لویدلې بیرغ پورته کړي. نو کفارو د میدان جنگ څخه پر شاتل شروع کړ او ځینو یې وتیښتې ته مخ ونیوي. د کفارو هغه خپل ټوله خبرې چې د ځانو سره به کولې هېرې شوې، چې ویل د خپل وجل سو کسانو انتقام او بدله به اخلو، خپل نوم او نشان به بیرته لاسته راوړو. ابن اسحاق رحمه الله وایي الله عز وجل خپل نصرت پر مسلمانانو نازل کړي او هغه خپل وعده ورسره رښتا کړه. مسلمانانو کفار وزغلول تر داسې اندازې چې د تورو په زور یې هغه خپل د اړولو ترځای چې معسكر یا قرارګاه ورته ویل کېږي تیر کړ. د کفارو په شکست او ماته کې هیڅ شک او تردید نه پاتې. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار څخه روایت کوي چې وایي په والله ما هند بنت عتبه او د دې نوري ملګری ولیدې چې تشدیدلې او د خپل سامانو څخه هیڅ شی نه ورسره اخیستی. او په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ څخه را نقلوي وایي کوم وخت چې موږ د کفارو د لشکر سره مخامخ شو، پس له لږ وخت څخه دوی په تېښته شروع وکړه، تر داسې اندازې چې ما په خپل سترګو د کفارو ښځې ولیدلې چې د تېښتې په حال کې به پښې د خیمو په تناو کې بندې شوې او دوی به لمنې پورته کړې، هغه د پښو پایزیبونه به ښکاره شوه. په دغه حال کې مسلمانان تورې په لاس په پسې دي او ځینې غنیمتونه ټولوي. په دغه وخت کې چې اسلامي کوچنی لشکر د بل وار د پاره بیا د مکې مکرمه پر مشرکانو ښکارا او واضحه داسې برای لاس ته راوړي چې د بدر تر بری او نصرت په کم نو. د غش وشتونکو د ډلې ډیرو نفرو داسې رسوا کوونکې غلطي وکړه چې د میدان جنگ وضع یې پر بل مخ واړول او مسلمانانو ته ډیر درانه تلفات ورسول. دغه د دوی غلطي قریبه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجل کېدو سبب وګرځي. دغه د دوی غلطي د مسلمانانو پر هغه شهرت او هیبت
پر هغه دبدبه او کامیابی ډیر بد اثر وکړي کما چې تر بد وروسته لاس ته راوړي و. موږ مخکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه واضحه او شدید اوامر درته بیان کړه کوم چې دغه غشي وشتونکو و ټولې ته صادر کړی و چې ویل تاسو به په دغه غره کې پر خپل ځای ناست یاست. ستاسو زموږ د کامیابی او شکست سره هیڅ تعلق نشته. ترڅو چې ما امر نوی درته کړی خپل ځای به نه پرېږدئ. پر دغه شدیدو او واضحه اوامر سربېره کوم وخت چې غشي وشتونکو ولیده چې مسلمانان د دشمن څخه غنیمتونه ټولوي پر دوی هم حب د دنیا غالب شو. نو ځینو نور تول غنیمتونه وڅه ګوري ستاسو ملګری کامیاب شو. د دوی مشر او قومندان عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر ورپه یاد کړ. اول آیا هغه مو هیر شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته ویلی و؟ مګر ډیرو کسانو ودغه یاد اوري او امر ته غوږ ونه نیوي. اول یا والله موږ ورځو چې په غنیمتو کې حصہ واخلو. بیا نو څلويشت نفرو دغه غشي وشتونکو څخه خپل ځای پریښاوه او د مسلمانانو د لشکر سره یو ځای شو چې د غنیمتو په ټولولو کې حصہ واخلي. په دغه ډول سره د مسلمانانو د لشکر شاه بیل ساتونکو پاتې شو. هلته پر غره باندې فقط عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او 9 نفر نور د ملګری پاتې شو. دوی دا عزم او اراده وکړه چې موږ به دا ځای تر هغو پورې پرې نږدو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجازه راته کوي او یا به ټول وجل کیږو. کوم وخت چې دغه غشي وشتونکو خپل ځای پریښاوه دا د خالد ابن ولید لپاره یو طلایی چانس او موقع و. په دغه وخت کې چې خالد ابن ولید لا نو مسلمان شوی او د کفارو په لشکر کې د سپرو د ټولي قومندان وو. خالد دغه ټوله جنگ په وخت کې د هغه خپل ټولي سره نږدې و هغه غره ته موجود وو کم چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر د مسلمانانو غشي وشتون کې ناست و. هر وخت چې به خالد د حمله او په جنگ کې د ګډون اراده وکړه غشي وشتونکو به دی او د ملګری په غشي وشتل او د ټولي به برته شاته ولاړ. هغه وخت چې د کفارو پر بیرغ مسلمانانو حمله کوله خالد د خپل ټولي سره درې واره کوشش وکړي چې د بیرغ و کومک ته ورسي مګر درې سره واره غشي وشتونکو د غشي په وشتلو سره منع کاوه او نه پریښاوه چې په جنگ کې ګډون وکړي. نو خالد ابن ولید او د سپرو ټولي په ټوله جنگ کې معطله پاتوه. نه د غره د طرفه پر مسلمانانو ورتلای سوای او نه جنگ ته داخلي دای سوای. مقصد دا چې دغه غشي وشتونکو د احد په غزا کې ډېر اهمیت درلودي. د میدان جنگ ډېره مهمه نقطه نیولې و. اوس چې غشي وشتونکو خپل ځای پریښاوه او په میدان جنگ کې د غنیمتو په ټولولو مشغول شو. خالد ابن ولید چې دغه لحظه په انتظار ولاړ وو او ویل ده چې هغه غشي وشتونکي چې دې نه پریښاوه ولاړه ژر یې خپل ټولي امر کړه چې دغه غره ته درځي. اوس نه غواړي چې د غره تر شاو میدان جنگ ته ورسي بلکې په خپل پر غره ورخیږي. هغه 10 نفر چې پر غره پاتې و هغه کوشش وکړي چې د غشو په وشتلو یې وګرځوي مګر 10 نفر د پوره لشکر په مقابل کې څه کولای شي. خالد د خپل ټولي سره غره ته وروختی. عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او د هغه سره پاتې ملګری ټول په شهادت ورسول. اوس غر د خالد تر تسلط لاندې شو او بیا د غره تر شا د جنگ و میدان ته ور داخل شو. اوس د خالد ټولي د مسلمانانو د لشکر تر شا شو. د مخه ټول کفار د مسلمانانو د لشکر و مخته و او اوس چې د غره تر شا ځینې کفار میدان جنگ ته ورتیر شو نو د خالد ټولي د مسلمانانو د لشکر تر شا شو. هلته ځینې مسلمانان په میدان جنگ کې غنیمتونه ټولوي او ځینې یې د پاته کفارو سره په جنگ مشغول دي. دلته د خالد د سپرو ټولي ناره او پر مسلمانانو حمله شروع کړې. په دغه نارو سره هغه ماتسوي مشرکان پوسوه چې د جنگ په حالاتو کې بدلون راغلی. هغه هم پر مسلمانانو مخ را وګرځاوه. مسلمانان د شاده طرفه وهل کیږي او هغه مسلمانان چې د جنگ په اولو قطارو کې و هغه نه دي خبر چې څه پیښه. هغه بیرته پر شا را وګرځیده
په دغه وخت کې د کفارو څخه یوې ښځې چې عمره بنت علقمه الحارثیه وه د کفارو لوېدلې بیرغ پورته کړي او شاوخوا مشرکان پر راوګرځېده. یو د بلې سره نارې کړې چې راټول سي او جنگ مه پرېږدئ. اوس هغه مسلمانان چې په بې خبرۍ کې د شاده طرفه د خالد ټولۍ پر راغله او وهیه د خالد د ټولۍ څخه د مخ و طرف ته ځغلي او د میدان جنگ د اولو صفو مسلمانان چې په هیڅ نه دي خبر د شاوه طرف ته وګرځېده. هلته د خالد د ټولۍ څخه چې ځغلي د دوی په مخ ورځي او په تورو یې وهي ځکه جنگ دی ټول په زغرو پټ دي دوست او دشمن نه سره پیژندل کیږي. اوس په خپل د مسلمانانو په مابین کې جنگ شروع شو او د بل خوا مسلمانان د مخ او د شاده طرفه څخه وهل کیږي. مسلمانان د میدان جنگ په مابین کې داسې سوه لکه د ژرندې د دوو پلو په مابین کې چې وي یا لکه د غچې په خوله کې چې راسي د دواړو طرفو څخه وهل کیږي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د یوې کوچنۍ 9 نفرې ډلې سره د لشکر تر شا ولاړ. د مسلمانانو قهرمانانه جنگ او د کفارو تیښته یې لیده چې ناببره او په پوره بے خبرتیا کې د خالد ابن ولید د سپرو ټولۍ د مسلمانانو تر شا ولید. اوس نو دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته دوی لارې وي چې یا به په ډیره چابکۍ سره خپل ځان او دغه 9 نفره ملګري د امان او پټ ځای ته رسوي او خپل محاصره سوی لشکر به وخپل تقدیر ته پریږدي چې څو ورته پیښیږي هغه به ورته پیښ شي او یادا چې خپل ځان په خطر کې واچوي خپل پاشلو اصحاب تورناري کې چې د صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا راټول سي او د هغو څخه بیرته یو قوي جبهه جوړ کړي چې د هغو په واسطه خپل محاصره سوی لشکر د محاصرې څخه خلاص او د احد د غره ولور ته بوزي. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بمثل شجاعت او عبقریت وزلیدي په لوړ اواز سره خپل اصحاب کرام تورنار کړه عباد الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هدي چې د اواز به تر مسلمانانو د مخه مشرکان واوري هغه مشرکان چې په ټولو مسلمانانو کې تر هر چا د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پکارو مگر بیا هم په لوړ اواز سره ناره کړله عباد الله انا رسول الله د الله بندگانو زه رسول الله يم دلته راسي. په دغه خطرناک وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ناره سره خپل ځان په خطر کې واچاو مگر مسلمانان چې د کفارو په محاصره کې لویدلی و صحیح فکر یې د لاس ور کړی وو بیل خپل ځانو څخه د بل شي په فکر کې نه و ډیرو یې د تیښتلار اختیار کړ او د جنگ میدان یې پریښاو او دوی نه پوهېده چې ورسته څه کیږي او څه پیښیږي تر داسې اندازې چې ځینې تښتېدونکي خلک و مدینې منورې ته ورسېده او ځینې یې وغره ته وختل ځینې چې د جنگ د اولو صفو څخه راګرځېده د مشرکانو په لشکر ګډ سوه دوه لشکر سره ګډ وډ دي مسلمان او مشرک نه سره معلومیږي. دلته نو په خپل په مسلمانانو کې قتل او وژنه پیښ شوه. ځینو مسلمانانو ځینې نور مسلمانان د نه پیژندګلوۍ په سبب وژل. امام بخاری د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي کوم وخت چې د احد ورځ و او کفارو واضحه ماته وخوړه ابلیس ناره کړه یا عباد الله اخراکم یعنی د شاده طرفه څخه ځانونه وساتي چې دشمن د شاده طرفه درغلی. په دغه ناره سره د مسلمانانو د صفو اول خلق را وګرځیده او د خپل ورستنوي صفو سره په وهلو شروع وکړه. حتی حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما خپل پلار ولیدي چې مسلمانان یې د دوه طرفو څخه وهي او ما پر ناره کړه عباد الله دا زما پلار دی مگر د جنگ میدان توت او چا زما ناره نه اوریدلې تر هغه یوه چې وی وشي او بیا حذیفه رضی الله تعالی عنہ ویل الله دې عفو درته وکي. نو دغه کسان چې په میدان جنگ کې پاتې و په هغه کې دغه ګډوډي پیښ شوه. ډېر کسان لکه ورک داسې و نه پوهېده چې چیرې ولاړ شي او څه وکړي.
دوی په دغه سرګردانه حال کې و چې هلته یو ناره کوونکی په لوړ اواز سره ناره کړه چې محمد ووژل شو. دغه خبر په اوریدلو سره مسلمانانو نور هم حواس بایلول. قریب و چې د ډیرو افرادو معنوي روحیات مرسي. ډیرو کسانو اسلحه وغورځول او جنگ کول یې پرېښول. ځینې بیا په دې فکر کې سوه چې د عبد الله ابن ابي رئیس المنافقین سره ارتباط ونیسي چې د ابو سفیان څخه د دوی لپاره امان وغواړي. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ چې د شیطان دغه ناره واورېده چې محمد ووژل شو نو یې وویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یعنی نبی محمد مگر د الله جل جلاله یو رسول دی. په تحقیق سره تر د مخه ډیر رسولان تیر شوي دي. آیا که محمد صلی الله علیه و آله وسلم مرسي یا شهید کړسي نو تاسو برته پر شا خپل کوپر تور ګرځي؟ یعنی دا نه ده صحیح. ځکه هر بشر آخر د دنیا څخه تلونکی دی او هر څوک چې برته وهغه خپل کوپر ته وګرځي نو الله جل جلاله ته هیڅ تاوان نه رسوي او ډیر ژر به الله جل جلاله و شکر کوونکو ته د خیر جزا ورکړي. د شیطان د نارې په اوریدلو سره دغه جملې د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ د خولې څخه راووته. د مخه تر دې چې دغه آیات په قران مجید کې نازل سي الله جل جلاله دغه آیات د رضی الله تعالی عنہ پر ژبه جاری کړي او بیا په ورسته کې جبرئیل علیه السلام دغه آیات شریف د الله جل جلاله د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراوړي چې دا د سوره آل عمران 143 نمبر آیات دی. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ پر هغه ډله ورغلی چې حواس یې بایللي او په فکر کې ناست دي. انس ابن نضر هغه څوک دی چې د بدر و غزات نو حاضر شوی او بیا یې قسم یاد کړي کبلوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریش په مابین کې جنگ پیښ شو زبو الله جل جلاله ته هغه کارونه وشکاره کم چې زه کوم. نو رښتیا هم انس رضی الله تعالی عنہ دلته خپل شجاعت او مړانه ښکارا کړ. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ چې پر هغه ډله ورغلی چې حواس یې بایللي و او په فکر کې ناست دي ویل د چی انتظار کوي چې ناست یاست؟ دوی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووجل سو. دویل کرشتیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجل سوی وی نو تاسو تر د ورسته ژوند څه کوي؟ ولارسي او ځانونه پر هغه لار ووجني چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ووجل سو. او بیا انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ وویل الهی زه د هغه څه عذر درته کوم کوم چې مسلمانانو وکړه او الهی زه د هغه څه بری او بیزار يم کوم چې مشرکانو وکړه. یعنی نه د مسلمانانو په دغه تیشته او حواس بایلولو خوشم او نه د مشرکانو دغه عمل خوشوم. او بیا رهیسو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په مخ ورغلی او ورته ویل چیرې یا ابا عمر. انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ ویل والله یا سعد د احد څخه د جنت بوی را باندې لګیږي او لاړی تر هغه د کفارو سره جنگ کاوه تر څو چې شهید کړسو. پس له جنگ څخه د جسد چا نه پیژندې چې دا څوک دی ځکه د پر بدن درو اتیا زخم و چې ځینې د تورو ځینې د نیزو او ځینې د غشو. نو د بدن هیڅ چاونه پیژندې بیل د خور څخه چې هغه هم د پر یو غوته و پیژندې چې په خواله پرې سوي و. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل والله یا رسول الله زما په وسنه پوره چې داسې کار وکم لکه انس ابن نضر چې وکي. ورونو څوک داسې جهاد کولای شي؟ څوک د دشمن سره دونه مخامخ کېدلای شي؟ څوک دونه تحمل او مقاومت کولای شي چې درو اتیا زخم دي زخمی شي او د جنگ کوي؟ یو سړی یو ځای زخمی کیږي او د جنگ د میدان څخه وځي. دو زخمه خو څوک په تکلیف زغملای شي مګر درو اتیا زخمه او بیا دې هم جنگ کوي. سعد رضی الله تعالی عنہ وايي موږ یې بدن دسکی په ټوله بدن کې د ویل وشت ځای نو پاته چې زخم دې نه وي خړلې. یعنی ټول جوړ
ځایونه چې سره یو ځای کې یو ویشت نه کېده. د الله عزوجل په لار کې ټول بدن خورن سوی. ثابت ابن دحداح الانصاري وخپل قوم ته ورنار کړ یا معشر الانصار که محمد صلی الله علیه و آله وسلم وجل سوی وی الله جل جلاله حیدی نمری پر خپل دین باندې وجنګیږي الله ستاسو ناصر او کامیاب کوونکی دی. د انصار څخه یو څو نفر د ملګری سو او د خالد د سپرو پر ټولي حمله وکړه ترڅو چې خالد په نیزه ووجي او د نور ملګری هم شهیدان سو. د مهاجرینو څخه یو نفر په میدان جنگ کې پر یو انصاری ورغلی چې په خپل وینو کې سره اوښتي. مهاجر ورته ویل ای فلانه آیا ته خبر سوې چې محمد ووجل سو؟ یعنی تا دا خبر واورېدی؟ مهاجر ځان ته معلومات کوي چې خبر رښتیا دی که دروغ. نو ویل ته خبر سوې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجل سو؟ انصاری ویل که محمد وجل سوی وی هغه خپل رسالت ورساوه، اوس تاسو پر خپل دین وجنګیږئ. په دغه قسم قربانیو او شجاعت سره د مسلمانانو د جنگیالیو معنویات او احساسات بیرته راژوندي سو و دوی ته د دوی عقلونه او تدبیر بیرته راوګرځیدل. نو یا هغه د تسلیمېدو او یادا چې د عبد الله ابن ابي سره د خلاصون د پاره رابطه ونیسي افکار د دماغ وېسته، خپل اسلحه واخیسته او د مشرکانو پر لشکرو یې حمله شروع کړه. کوشش کوي چې د قیادت مرکز ته ځانونه ورسوي. په عین وخت کې دا معلومات هم ورته وسوه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجل کېدو خبر هم یو جوړ شوی دروغ و. د معلوماتو د دوی قوت او همت نور هم ورزیات کړي. نو خود پس له ترخه جنگ او ټینګ مقاومت څخه د هغه محاصره څخه خلاص و او په قرار د خپل مرکز پر شاوخوا سره جمع کېده. هلته د صحابه کرامو په جمله کې یو بل درېمه ډله هم و چې د هغو د پاره بل هیڅ شی دونه مهم نه بیل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې څخه، چې دغه ډلې د محاصره په ماتېدلو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ځان پر رسولو کې هجوم او حمله شروع کړې، چې دغه ډلې په مقدمه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر فاروق، حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم و که څه هم دوی د جنگ په اولو صفو کې و، خو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک ذات خطر حس کړي نو اوس د صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دفاع کوونکو په مقدمه کې ودرېده. کوم وخت چې د مسلمانانو د لشکر ډېر حصہ هلته په محاصره کې و او د مشرکانو د ژرندې د دوو پلو په مابین کې میده کېده، هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا ډېر شدید جنگ روان. موږ مخکې درته ویل کوم وخت چې مشرکانو د محاصره عملیه شروع کړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیل نو نفرو بل هیڅوک نه و، او کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مسلمانانو تورنار کړه الی عباد الله انا رسول الله، مشرکانو هم د صلی الله علیه و آله وسلم आवाज واورېدی او وی پیژندی. د مخ تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د مسلمانانو د لشکره څخه یو څوک را ورسیږي، کفارو په خپل ټول قوت او شدت سره پر د علیه الصلاۃ والسلام حمله وکړه. نو د مشرکانو او دغه نو نفرو اصحاب کرامو په مابین کې داسې شدید جنگ شروع شو چې په هغه کې د محبت او قرباني، شجاعت او فداکاری نادره او به مثله نمونه ښکارا شوه. امام مسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ د نو نفر سره یوازې پاتو چې اوه نفر انصار و او دوه نفر مهاجرین، چې دغه مهاجرین طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص و. کوم وخت چې کفار ود علیه الصلاۃ والسلام ته ورنږدې شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل څوک دغه کفار زما څخه شړي او لري کوي او هغه لره جنت دی یا په جنت کې زما ملګری دی. د انصار څخه یو سړی ور د مخسو تر هغه یې جنگ کاوه چې ووجل سو. کفار نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې شو. د غرنګ یو نفر د انصار څخه ورته دریږي ترڅو چې
وسره ووجل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل مهاجر ملګرو ته وویل موږ د خپل ملګرو سره انصاف ونکړو او د هغه 9 نفرو انصارو آخري نفر عماره ابن یزید ابن سکن رضی الله تعالی عنه د هم تر هغه جنگ وکي چې زخمونه ډیر سو او پر ځکه ولوېدي. د عماره ابن یزید رضی الله تعالی عنه تر غزارېدلو او لوېدلو وروسته فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او 2 قریشی ملګری پاتې سو. امام بخاری او امام مسلم د ابي عثمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي د احد د ورځې په ځینو وختو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیل طلحه ابن عبید الله او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما څخه بل هیڅوک نه وپات او دغه نو نسبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجوانته هغه مشکل ترين وخت او ساعت او وکفارو ته یو تلای چانس وو چې په لاس ورغلی. خو مشرکانو هم دغه تلای موقع او فرصت څخه په استفاده کولو کې هیڅ سستی او تنبلی و نکړه. غواړي چې دغه وخت څخه اعظمي فائدہ واخلي نو یې خپل حمله ټوله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته متوجه کړي او په دې امید دي چې دی علیه الصلاة والسلام د بین یوسف. په دغه وخت کې عتبه ابن ابي وقاص چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورور دی او مشرک دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډبره وويشتي او ډبره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مخ ومشته. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راسته طرف په کښته زامه کې هغه غاښ ووتی چې په عربي کې رباعیه ورته ویل کیږي او رباعیه هغه غاښ دی چې د نیش او د مخ د 2 جوړه غاښو په مابین کې دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاندې شونډه زخمی شو. په دغه وخت کې عبد الله ابن شهاب الزهري کافر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورده مخسو او پر تندې زخمی کړي یا زموږ په اصطلاح سر مبارک ورمات کړي. د بل طرفه څخه یو بل حاسد او عنید د اسپور عبد الله ابن قمعه ملعون راغلی تر پورته کړه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې واری وکړي. تر په ډیر شدت او قوت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوجو مشته. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 2 زغری یو پر بل سربېره اغوستي وي نو د توري واری دغه زغرو په سبب د پریکېدو تاثیر ونکړي ځکه تر پر اوسپنه ومشته مګر واری ډیر قوي او شدید وو. تر یوې میاشتې زیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوجې د درد څخه شکایت کاوه. فکر وکړي دغه کافر لعنت الله علیه په څونه قوت سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهلی وو چې د هغه وهلو څخه تر یوې میاشتې زیات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوجه خوږیده. دوهم وار بیا ابن ام قمعه ملعون پر راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په توره په ډیر قوت او شدت سره پر سر ووهه او ویل واخله زه ابن قمعه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د خپل مبارک مخ څخه ویني پاکولې ورته ویل اقمعك الله یعنی الله دې ذلیلک. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دعا قبول کړه. ابن قمعه چې دغه جنگ څخه خپل کور ته ولاړی نو بیا وختونو پسو ته ورووتی د پسونه چې د غره پر ولاش ګرځیده د حالت ورغلی د پسو په مابین وردنه وتی د پسو څخه یو شکرور وزګړي پر اعلی کړ او د په سر داسې ووهه چې د غره د لاش څخه لاندې واچاو په ګیلېدو لاندې ولوېدی ټک ټک او مردار شو. نو دغه ابن قمعه چې دوهم وار بیا په قوت سره په توره پر سر ووهه د هغه خول چې د اوسپنې د زنجیرانو څخه جوړ شوی وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سر وو د یو زنجیر 2 حلقې یا دندانې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر نه نوتلې. پر دغه سربېره بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی سره د دې چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توري 2 ډیر سخت او شدید وارونه وسوه خو بیا هم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې طاقت سته او مقاومت کوي. ورونو
تاسې به نن ورځ د کفارو و ځینو کارو او خبرو ته په تعجب کې یاست چې دوی ولې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ناوړه خبرې کوي. خدا د تعجب وړ او د تعجب ځای نه دی. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ژوند ته وګورئ چې د دعوت د اولې ورځې څخه د شیطان نوکرانو زموږ د لارښوونکي نور سره څه کول او څه کړي دي. خو الله عز وجل خامخا خپل دین غالب کړي او غالب کوي. د سپو غپا و اسمان ته نه رسیږي، یا وایي د سپې په خوله دریاب نه مردارېږي. په صحیح حدیث کې راغلی دي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک غاښ مات شو او په سر کې زخمی شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل مبارک مخ څخه ویني پاکولې او ویل یې څنګه به هغه قوم خلاص او کامیاب شي چې دوی د خپل نبی مخ ورزخمی کوي او غاښ ورمات کوي. حال دا چې دغه نبی و الله ته دعوت وي. الله عز وجل په دغه باره کې د سورة آل عمران په 128 نمبر آیات کې فرمایي: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. الله عز وجل په دغه دردون کې حالت کې خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي تعالی په امور کې هیڅ اختیار نشته، بلکې الله جل جلاله د هر شي اختیاردار دی. یا به الله جل جلاله د دوی توبه قبول کړي یا به دوی ته عذاب ورکړي، او بهشکه چې دوی ظالمان دي. ورونو، په حق سره مشرکان د خپل وحشت او بربریت په سبب د دې وړ او لایق و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرع ورته وکړي، مګر د الله جل جلاله دا اراده و چې خپل رسول تر هغه خپل جلیل او عظیم منصب نور هم لوړ او عظیم کړي، او د خپل رسول د شو اخلاقو یو ډېر لوړ او شاندار نمونه قائمه کړي، او ټول دنیا ته دا وښکاره کړي چې ټول بشریت دی دغه سید المرسلین و صبر او تحمل، حلم او عفو ته وګوري. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحفا